د مذاکراتو له ناکامېدو او د کابل له کلک دریځ وروسته هغه پاکستان یو لیکلي ضمانت ته هم راضي شوی چې څو ځله د مذاکراتو له میز پورته شوی و. د پاکستان دفاع وزیر ویلي د کابل او اسلام آباد ترمنځ ستونزې د یو لیکلي ضمانت پر اساس هم حل کېدی شي. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي وایي چې تهران په وروستیو ورځو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هڅې کړي او ټاکل شوې ده چې په راتلونکي کې یوه سیمه ییزه ناسته ترسره شي. نوموړي تېره ورځ ویلي چې د دغه هیواد حکومت په وروستیو ورځو کې د ثبات د رامنځته کولو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو د مخنیوي لپاره له بېلابېلو لورو سره سلا مشورې کړي دي. عراقچي ویلي چې تهران هیله لري دغه هڅې یو څرګنده پایله ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د ایران د دغه اقدام هرکلی کړی، خو پوښتنه دا ده چې کوم بدلون اسلام آباد اړ کړ چې دغې ستونزې ته بیرته په عادي نظر وګوري. دوی په کومو برخو کې لیکلي ضمانتونه غواړي؟ آیا کابل چمتو دی چې د نورو د ستونزو بار پر خپلو اوږو واچوي؟ تر ټولو مهمه بیا دا چې پاکستان خپله کوم ضمانتونه ورکولی شي. درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فرید الله محمد یم. د همدې موضوع د څېړلو لپاره راسره د بحث درانه ګډونوال دي د ولسي جرګې پخوانی غړی حاجي سید احمد سیلاب صاحب، همداشان د پوهنتون استاد جاوید مومند صاحب او همداشان د سیاسي چارو کارپو حبیب الله جانبدار صاحب. د بحث درنو ګډونوالو ستړي مه سئ، ښه راغلاست. سلامت. خیر اوسه. جانبدار صاحب، پیل به له تاسو څخه وکړو. پاکستان څه دې ته اړ کړ چې اوس لیکلي ضمانت باندې راضي کیږي؟ هغه پاکستان چې د مذاکراتو له میز څخه څو ځله پورته سوی و. بسم الله الرحمن الرحیم. محمدي صاحب، تاسو ته د بحث محترمو ګډونوالو درنو لیدونکو ته سلامونه او درناوی. وعلیکم السلام. تاسو پوهیږئ چې په دې وروستیو کې کوم مقاومت او کوم پرلهپسې والی په خپل دریځ کې اسلامي امارت وښوده. لومړی دا ویلی سو چې د دغه پرلهپسې والي او د دریځ ټینګښت نتیجه ده چې پاکستان دې ته اړ کیږي چې دی د پخواني موضوعګرۍ نه یو څه په شا سي او همدا ډول خپله د پاکستان په ټولنه کې د ځینو سیاسي مشرانو د ولس فشارونه او اقتصادي فشارونه، خصوصا په صوبه بلوچستان او پښتونخوا کې دلته چې دا خلک متضرر سوي دي د دوی د غلطو سیاستو په نتیجه کې، دغه مجموعي فشارونه د دې باعث وي چې د دوی په دریځ کې یو څه نرمش ولیدل سي. مګر دغه تقاضا د دوی معجه نه ده چې دوی تضمینات غواړي. باید تضمینات دوی ورکړي چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه په عمل کې پلي کوي، ځکه دوی له مهاجرو سره ډېر زشت رویه کوي. دوی له هغه افغانانو سره چې په محکوم افغانستان کې اوسېږي، پښتونخوا او بلوچستان کې ډېر زشت رویه کوي، قتلونه کوي، ظلمونه کوي، بمبارۍ کوي. دا ضمانتونه دوی باید ورکړي چې داعش هلته دوی نه روزي، نه سپورټوي. په دې وروستیو کې بیا کوم قمندان د داعشیانو هلته وژل سوی ده، دا مستنده خبره ده. او دوی باید دا تضمین هم ورکړي، خصوصا د افغانستان په ارتباط چې د ترانسپورټ بین المللي قوانین رعایت کړي او هغه په وچه باندې تړلي یا مهات هیوادونه چې دي د هغو سمندر ته کوم حقوق چې دي هغه باید دوی رعایت کړي. یعنې یو لوی فهرست وجود لري چې پاکستان په هغه عمل وکړي. وروسته د هغه نه به بیا د باور فضا منځته راځي او بیا به موږ د سره په مذاکراتو کې د دوی غوښتنې له مطالعې لاندې نیسو. پاکستان څه دې ته اړ کړ چې راسي اوس مذاکراتو ته غاړه ایږدي او وایي چې صرف یو لیکلی ضمانت کولی شي د سیمې ثبات تضمین کړي؟ د افغانستان بالمثله رویه، اول د غچ بریالي عملیات چې دي دا خو مطبوعاتو کې ډېر نه راځي او دوی هم په دې باندې چپه خوله دي. مګم اصلي خبره دا ده چې د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل ده چې یوه ښه څاپېړه د پنجاب لښکر ته ورکړل سوې ده او دا د غچ بریالي عملیات وښودلی چې دلته څومره همغږي او هماهنګي وجود لري او په ځمکني قواو کې د موږ برلاسي ښیي. دا یو دلیل ده او نور اقتصادي او سیاسي عوامل هم لکه مخکې مې چېرته عرض وکړو. کور دې آباد. مننه. مومند صاحب، که دې برخې ته ورسو چې څه د دې باعث شول چې پاکستان د مسلې ته بیرته په یو عادي نظر ګوري، یعنې بیرته راګرځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمدي صاحب سلامونه تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. دې کې هېڅ شک نشته ده چې د افغانانو حقانیت په ډاګه سو او دا یې په ډاګه که چې افغانان برحقه دي
او پاکستان څو ځلې کوم ادعاګانې چې کړي هغې ادعاګانو کې دوی ثابته کړي نه دي او بالاخره دې ته اړ شو چې دوی بیا خبرو ته کیني. موږ مخکې هم ویلي وو چې پاکستان بله لاره نه لري غیر له دې نه چې اسلامي امارت سره دوی خبرو اترو ته کیني او جوړ راسي. دویمه مسله، دوی په خبرو اترو کې هم پاتې راغله او په سیمه ییزه اجماع ته که وګورو د سیمې هیوادونه هم دوی ګرم کړي دي، یعنې ملامتیا ګوته دوی ته نیول شوې ده ځکه دوی د بشر حقوق نقض کړه. حتی په جګړه کې تاسو ولیدو ملکي کسانو په نښه کړه او بالاخره په دوی باندې ډېرې نیوکې وسوې. یعنې دوی په جګړې کې هم بایلونکي ول، په خبرو کې هم بایلونکي ول او بالاخره دوی دې ته اړ شول چې اوس راسي ووایي چې موږ بیا خبرو ته کینو خو د ضمانت خبره کوي. زه فکر کوم چې اوس وخت د دې را رسېدلی ده چې موږ دوی نه باید ضمانتونه واخلو. هغه ضمانتونه یوازې دا نه چې دوه هیوادونه به کیني، ما پیشنهاد وړاندیز دا ده چې باید د سیمې هیوادونه یو اجماع رامنځته سي. هغه هیوادونه چې د قدرت خاوندان دي لکه روسیه، چین، هند او ایران، د دوی په شتون کې باید کلک ضمانت دوی نه واخیستل شي. یو ضمانت باید دا واخیستل شي چې وروسته له دې نه باید د افغانستان هوایي حریم باید نقص نه شي. دا له کوم ځای نه راځي؟ خو همدې پاکستان خوا نه نقص کیږي، د دې باید کلک ضمانت ورکړي. دویم، نیابتي ډلې چې دوی د تاریخ په لړ کې ترې ملاتړ کړی او د افغانستان د ورانولو لپاره او د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره دوی حمایت او ملاتړ کړی، د دې باید ضمانت واخیستل شي ځکه دا سیمې ته خطرناکه ده. او پاکستان یوازې دا د افغانستان او پاکستان مسله نه ده، دا د سیمې مسله ده. سیمې هیوادونه اوس په خطر کې دي ځکه پاکستان یو هدف دا ده چې ګډوډۍ رامنځته کړي او د سیمې هیوادونو نه امتیاز واخلي. دا جګړې ته هم چې دوی لمن وهي یو علت هم دا ده. مثلا ځینې ډلې دي دوی قصداً هغه حمایتوي که هغه د چین په وړاندې او چین هم اوس د دوی په نیت پوه شوی دی. صحیح ده دا چې چین سره ستراتیژیک تړونونه لري خو چینایان په دې پوه دي چې پاکستان کوم هدف لري. د دې لپاره زه فکر کوم دوی دغه حرج و مرج رامنځته کړی ده او بالاخره غواړي له دې سره بیا قدرتونو نه امتیاز واخلي یا د سیمې هیوادونو امتیاز واخلي. خو دا ځل موږ او تاسو بریالي په دې یو چې دوی خوا نه غوښتنه سوې ده چې موږ خبرو ته حاضر یو. افغانان او اسلامي امارت خو همیش خبرو ته ویلي چې موږ خبرو ته حاضر یو، خو دوی دي چې د میدان پریښی، د خبرو میدان پریښی او بالاخره هغه څه غوښتي دي چې هغه غیر منطقي ول. حتی د سیمې هیوادونو ته، ترکیې ته، ټولو هیوادونو ته معلوم چې دوی په خبرو اترو کې پاتې راغلي دي. د همدې په تړاو دوی غواړي چې اوس بیا خبرې اترې پیل کړي، خو زه په دې مطمئنه یم چې اسلامي امارت ورته چمتوالی نیولی ده او دوی نه باید ضمانت واخیستل سي. حتی اقتصادي برخه کې دوی ته ډېره غټه ضربه رسېدلې. د اروپای شرقي خوا، مرکزي اسیا، منځنۍ اسیا ته د دوی لارې بندېږي او دوی غټه ضربه اقتصادي ګوري. د همدې لپاره هم دوی په دې باندې فکر کوي. حتی زه په دې عقیده یم چې باید دا هم یادونه وشي که بیرته لارې خلاصیږي نو تاسو نه موږ داسې ضمانت اخلو چې بیا داسې نشي چې اړیکې د دوه هیوادونو ترمنځ راسي او تاسو زموږ لارې بندې کړئ په داسې حساس وخت کې چې زموږ د تجارانو مثلا میوې ځي هلته ترکاري ځي او هغه بند کړئ، لارې بندې کړئ او زموږ مجبوریتونه استفاده وکړئ. نور وروسته له دې نه مجبوریتونه استفاده نشئ کولی، ولې غواړو د تاسو سره موږ تجارتي اړیکې ولرو. خو تجارتي اړیکې هغه په دې مبنا نه کېږي چې ته زموږ بیا هغه نه استفاده وکړي، مشکلات او ستونزې نه یا هغه ضعف نقطو نه. دا باید ضمانتونه واخیستل شي. او زه په دې مطمئنه یم چې پاکستان بیا که خبرو اترو ته بیا هم کینی، هغه څه چې دوی غواړي هغه هیڅ د منلو وړ نه دي. نو دوی غواړي د دې سره دلته هم ضمانتونه، ځینې ضمانتونه واخلي، هغه امنیتي ضمانتونه دي که اقتصادي ضمانتونه دي. خو موږ په دې مطمئن یو موږ برلاس یاستو، هېڅکله وخت دا ضمانتونه نه ورکوو. او د دوی هدف هم همدا ده چې په سیمه کې جګړه رامنځته کړي هرې خوا ته، او ځکه ایران هم دې نه متضرره کېږي. ایرانیان چې اوس رامخکې شوي دي همدې لپاره چې هغوی په دې پوهېږي که چېرته د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابېږي او دلته کومې ډلې چې هغه ډېر لوی ګواښ ده د سیمې هیوادونو لپاره له هغې نه ملاتړ کېږي، دا به د ایران لپاره حتی د نورو هیوادونو لپاره هم غټ ګواښ وي. کور جواد، مننه. سیلاب صاحب، د کابل او اسلام آباد برخلیک کوم لوري ته روان دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې محمدي صاحب، تاسو درانه میلمنو ته، ستاسې د برنامې ټولو مینوالو لیدونکو ته سلامونه او درنښت. وخت مو په خیر. زه غواړم پر دې باندې چې ولې علت څه شو چې پاکستان بیرته دې ته مجبوره سو چې د خبرو میز ته کښېني. پاکستان په ډیر بد حالت کې دی. دا اوس یې ګورئ د کشمیر سره هلته لانجه لري، دوی د ټي ټي پي سره مشکلات لري، دوی د بلوچستان سره مشکلات لري، دوی د پښتنو سره د پښتنو په ټولو علاقو کې مشکلات یې پښتنو ته ورته جوړ کړي دي. حتی د یو عادي انساني حقوق یې هغو ته نه دي ورکړي. دوی په د تروریستانو په روزونکو باندې په نړیوال میزونو، په نړیوال ډیالوګونو کې دوی
بدنامه دي، هیڅوک یې پر دوستۍ باندې باور نه کوي او چې د دوی وس رسېدلی دی یو ملک ته یې تاوان رسولی دی لیکن ګټه یې نه در. د دې وڅنګ ته دوی ته یو ډېر غټ اقتصادي ضربه ورسېدله. تاسو اوس وګورئ افغانستان د ګوتو په شمار یو څو کلمه صادرات لري و پاکستان ته، لیکن صادرات کال 12 میاشتې د پاکستان وچه ولنده میوه ده او ځینې تولیدات دي و افغانستان ته را روان دي او یا هم و اسیا میانه ته روان. د څو میاشتې په تېرېدو باندې تاسو وګورئ د دوی د کیلې سیزن ځینې تیر سو، د دوی د امونو سیزن ځینې تیر سو، د مالټو سیزن دی، د مالټې د دوی د ټولې د امروته سیزن دی او دا د دواوې پر بندې کړلې. دلته دا د خپل افغانستان الحمدلله پر پښو باندې درېږي، خودکفا کېږي. دا اوس زه نړیوال نمایشګاه ته اوس تللی وم، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د نړیوال نمایشګاه چې اوس تاسو باور وکړئ د کارخانو والا دومره با کیفیته اجناس یې جوړ کړي وو چې د هر یو څخه به ما پوښتنه وکړله چې ول د افغانستان څخه ډېر صادرات موږ و بهر ته لور. یعنې زما باور نه کېدی چې دومره ښایسته خوندور او با کیفیته او په کم قیمت تولیدات د افغانستان وي. نو دغه تقریبا 8 نکتې د دې سبب شولې چې پاکستان پر خپلو اشتباهاتو باندې پوه سو. بل افغانستان هغه د پخوا افغانستان نه دی. دلته که یو څوک د خبرو د ډیالوګ په میز کې د ځای لري چې د طالبانو د مشرتابه او دغه د مذاکراتي ټیم څخه مننه او ستاینه وکړو چې د افغانستان نمایندګي په ډیرو ښایسته طریقې د افغانستان د غرور چې څه رقم د افغانستان د غرور د تاریخ دغه کول ایجاب کوي په هغه رقم باندې زموږ نمایندګي وکړله. دلته اوس په دې باندې پوه سوي دي چې دا د پخوا وخت نه دی چې موږ به د مرمۍ جواب ورکوو او دوی به په ګل باندې ویشتول. دلته اوس افغانستان خپل یو دغه لري خاوند لري، که څوک د مذاکراتي ټیم ته راځي دی به د مذاکرات د خوا څخه خبره ورسره کوي، که څوک پر اصولو دی به پر اصولو باندې ورسره ځي، که څوک د سوک خبره کوي دی به د سوک خبره ورسره کوي، څوک د نوک خبره کوي دی به هم د نوک خبره ورسره وکړي. دوی په دې باندې پوه سوله چې په جنګ کې دوی نسي ګټلی ځکه چې د 4-5 ځایه باندې دوی هم مصروفه دي او د دې وڅنګ ته د دوی ډېر غټ قرضداران هم دي چې بله ورځ یو چا ارقام ورته ورکړی و چې یو کوچنی ماشوم چې هم د دوی د پیدا کېږي 6 لکه کالدار د دوی د قرضدار دی چې دغه اوس تازه پیدا کېږي دا 6 لکه کالداري قرضدار. نو دغه خپل ټولو مشکلاتو دې ته پر کتل باندې او دې باندې پوه سوله چې نور افغانستان هغه د پخوا افغانستان نه دی، هم خپل په پښو باندې ولاړ دی. هم تاسو اوس وګورئ څو ورځې کېږي چې پر دغه ځای باندې که ستاسې په یاد ما ستاسې سره مرکه درلودله د کندهار انار یې که ستاسې په یاد وي زما څخه وژړل سو، تر سترګو مې اوښکې راتوی سولې. زه په هغه وخت کې د پارلمان وکیل وم، یعنې زه د خپل ولس پر درد باندې زما د اوښکې راتوی سوی چې انار و هندواني و خټکي مو ټوله د دوی د لارې د بندېدلو په خاطر باندې را دغه سوله. نن لاره بنده ده، ولاکه هېڅوک په کیسه کې چې موږ بیخي دي ګر سر کې دا لاره بنده موږ ته په ګټه باندې ده، ځکه چې دلته خلک دغه کوي خواري کاږي، سردخانې جوړي، دلته کارخانې جوړي، دلته جوسان ځینې جوړېږي د دغه میوهجاتو څخه او دلته نورو هیوادو ته کوښښ کوي چې لاره پیدا کړي او صادرات ولري. یعنې دغه په لنډ مهال کې زموږ په نخص باندې په اوږد مهال کې د ټول افغانستان د اقتصاد د قوي کېدلو او د یو ښه افغانستان د تضمین په معنا باندې دی. کور دیوان مننه. جانبدار صاحب، پاکستان لیکلی ضمانات غواړي، فکر کوئ چې اسلامي امارات به دا ستونزه خپلې لمن ته راکش کړي؟ زه به یو عرض درته وکړم محمدي صاحب. پاکستان د اداري کلتور له نقطې نظره او په ډیپلوماسي او مذاکراتو کې دوی تر ډیره حده هغه د برټانوي استعمار چمونه او خویونه او عادتونه کوي. دغسې لیکنې تاسو دغه د افغانستان او انګریز لومړی جنګ مطالعه کړی، هلته مکناټن دغه دوه ګونې لوبه کوله او بالاخره خپل سر یې وخوړ په هغه کې. دوی فکر کوي چې موږ کله یو ډول تظاهر وکړي د شدت نه کار اخلي او کله بیا د ډېرې عقب نشینۍ نه، مګر د دوی په وینا باندې باور کول، د دوی په لیکنه باندې باور کول دا د ما په فکر بیا هم تېروتنه ده. او څنګه چې محترم استاد مومن صاحب ویلي،
که د سیمې پیاوړي هیوادونه د دوی تضمینات وکوي، په هغه صورت کې یو امیدواري پیدا کیږي. په غیر د کې خو دوی هغه ډیپلوماتیک اصول د ګاونډیتوب قواعد او قوانین او حقوق او نړیوال حقوق یې همیشه په مکرره توګه نقض کړي دي. نو په دې ترتیب سره په دوی باندې د لیکلي تضمیناتو یا چې دوی موږ ته ضمانت راکړي، ځکه چې د دوی د خوا نه ډېر زیات تېروتنې او د قوانینو نقض صورت نیولی ده. ګوره دا د داعش مسله چې هم منځنۍ اسیا تشویش ورنه لري، هم د چین هیواد، هم خصوصا ایران، نو دا مسله خو داسې نه ده چې تنها د افغانستان اندېښنه وي، دا د ټولې سیمې اندېښنه ده او د هغې جرړې د ده په قلمرو کې او خصوصا په هسې ښارونو کې لکه لاهور، کراچۍ او په دې ځای کې د هغو عمده قومندانان شپې سبا کوي او هلته اوسېږي او دوی هغه کوي سپورټ کوي یا حمایت. نو بنان دوی باید په عمل کې وښیي، لکه مخکې مې عرض وکړ، او دا تضمینات باید د موږ هیات چې دا د مذاکراتو هیات دوی باید دا چې وغواړي. یعنې کله چې د تضمیناتو مسله کېږي دا خو یو جانبه یو طرفه سرک نه ده، یو طرفه واټ نه ده. بالمثل رویه همداسې چې محترم سیلاب صاحب وویل چې بالمثل رویه سوې او دې ته باید ادامه ورکړو او دا یوه ډیره د موږ دپاره مناسبه او کاره پالیسي ده. هغه سیاست مقدم و محترم و معجده چې هغه مثبتې پایلې ولري. نو بنان تر اوسه پورې د افغانستان تیرو حکومتونو چې ډېرې مدارانه کار اخیست نتیجه یې منفي وه. کله چې امارت اسلامي بالمثل دریځ غوره کړ، موږ وینو چې تاثیرات مثبت دي او بالاخره به دوی په خپل ځای باندې کینی. کور جواد مومن صاحب، د مذاکراتو تر ناکامېدو د کابل د سخت او توند دریځ څخه وروسته د اسلام آباد اوسنی تعریف له افغان حکومت څه دی؟ ګورې اصلا د اسلام آباد تعریف ته که وګورو، هغوی اوس هم افغانستان ته په هغه سترګه ګوري لکه څنګه چې دوی پخوا ورته کتل چې افغانستان یو ضعیفه هیواد او زموږ تر کنټرول لاندې یو هیواد وي. ولې اوس وخت کې که دغه غبرګونونه چې وښودل شول هم په جګړه کې هم په ډیپلوماسۍ کې، اوس زه فکر کوم چې دوی دې ته راضي شوي دي چې افغانانو سره او بیا په خاص توګه اسلامي امارت سره باید خبرې اترې وکړي، هغه خبرې اترې چې پخوا نه چې هر څه دوی ویلي ووایي او هغه به قبلیږي، یو طرفه نه. بالکل. ولې اوس هم زه په دې عقیده یم دوی په همدې خوب کې دي چې کومې غوښتنې چې موږ درلودې هغه ضمانت چې یاد کړی ده او هیوادونه دې ته اړ کوي چې یو څه غوښتنې د دوی ومنل شي، ځکه دوی سخت تر فشار لاندې دي. د دوی یو کوشش او لټه دا وله چې په افغانانو کې نفاق رامنځته کړي. تاسو په دا وروستیو کې فکر کوم پرون د خبرې یادونه شوې وه په پاکستان کې ویلي چې افغانستان خو نه یو مشروع حکومت دی او نه قانون لري او نه دا لري. زه به دا ووایم چې تاسو چې حکومت لرئ، کوم حکومت مو تر اخره پاتې ده؟ ستاسو حکومت همیش په کودتاګانو راچپه سوی دی، حکومت مو د انګریزانو پر او قانون یادونه کوي. تاسو چې هغه قانون چې لرئ د انګریز قانون دی، په چا باندې تطبیقوي؟ د اوس په پاکستان کې څه حال دی؟ که سیاسي اړخ نه یې وګورئ، که اقتصادي اړخ نه یې وګورئ، که نظامي اړخ نه یې وګورئ، له هر اړخ نه دوی چېرته حکومت وګوري، قانون وګوري، هر څه یې تر پوښتنې لاندې راځي. یعنې افغانان الحمدلله که هر څه دي په هغه شکل چې دوی دي فعلا په هغه سټیج کې موږ او تاسو نه یستو. یعنې دوی غوښتل چې موږ یووالی له منځه ویسي، ځکه د پاکستان یو هدف په همدا 80 کالو کې همدا و چې افغانانو کې نفاق واچوي او بالاخره په افغانستان کې یو ضعیفه حکومت رامنځته سي چې ثبات ونه لري، چې دوی هر څه ته لاسرسی ولري. حتی پښتونستان کې اوس دا په پېښور کې تاسو وګورئ یو څه دوی اوس بله دسیسه جوړه کړې غواړي چې د مدني فعالانو پښتنو عدم تشدد او د نورو ترمنځ یو اختلاف رامنځته کړي. دلته هم غواړي چې یو لوبه ترسره کړي او پښتنو کې یو اختلاف رامنځته کړي، هغه اصلي دایه ترې هیره کړي. دا د دوی پالیسیانې دي او په سیمه کې هم همدغه رقم یو لوبه لوبوي. نو زه ما هدف دا ده چې که چېرته اوس وخت کې اسلامي امارت باید په ډېر قوي ارادې سره او په ډېر سنجیده ارادې سره باید دوی سره خبرې وکړي. هغه ما مخکې یادونه وکړه چې سیمه ییزه ضمانتونه نه وي، دا هېڅ ګټه نه کوي چې دوی سره موږ او تاسو خبرې وکړو، ځکه دوی هدف معلوم ده د خبرو نه. هدف یې هم دا ده چې دوی هغه څه چې غوښتنې لري هغه باید ترسره شي. او بل تاسو مثلا د دې حریم هوایي حریم نقصول، دوی هېڅکله وخت ضمانت نه ورکوي، خو بار سره تاسو ګورئ د افغانستان هوایي حریم نقص شوی، دا د کوم لخوا نه شوی ده؟ که دوی مثلا د ټي ټي پي مسله یادوي، هغه ما یادونه ده چې تاسو په میلیونونه ډالر امریکا نه واخیسته، اغزن تار مو تیر کړه. د څه لپاره مو تیر کړه؟ اغزن تار مو تیر کړه، هلته نظامي پایګاوې مې اچولي دي، نو دا کوم ځای نه ځي؟ خو دا معلومداره ده خیر تاسو یې رالیږئ افغانستان ته، تاسو ګډوډۍ جوړوئ، بیا دې ځای نه درځي، بله لاره خو نشته چې دې ځای نه درسي. دوی د خپل هغه امنیتي
بار اوس غواړي په افغانستان باندې واچوي. هغه کومه لوبه چې پیل کړې وله هغه لوبه کې اوس ناکامه راغلي دي، اوس په خپله هغه په هغه اور کې سوځي. د همدې لپاره دی چې دوی کوشش کوي چې بالاخره په افغانستان کې داسې یو مسله رامنځته کړي چې افغانستان بیا یو بې ثباتۍ خوا لاړ شي. خو زه فکر کوم چې اوس افغانستان په هغه سټیج کې هم نه دی، د افغانانو یووالی هم ټینګ شوی دی، وحدت هم رامنځته شوی، په دې کې هم پاتې راغلي دي. افغانستان د جګړې له اړخه هم بریالی دی او ډیپلوماسۍ نه. او ما پاکستان نه خواسته چې دا ځل یو مسلکي ډیپلوماتان دې راولېږي چې نور داسې ماشومانه حرکتونه ونیسي په خبرو کې. ماشومانه حرکتونه په دې معنا چې د دوی 70 کلن 80 کلن د وزیر د دفاع راځي او بیا تاسو وګورئ د دوی خبرو ته وګورئ، حیرانه پاتې کېږي چې پاکستان یو اتومي چښتن هېواد ځان ته یو قدرت وایي، په لکونو پوځ لري او وایي چې غښتلي ډیپلوماتان راځي، بیا په میز د خبرو اترو کې چې کښېني داسې یو خبرې کوي چې د ماشومانه خبرې دي چې هغه هېچ چاته د منلو وړ نه دي. نو زه وایم چې صحیح ډیپلوماتان دې راولېږي که غواړي چې افغانستان سره اړیکې جوړې کړي او د یو مستقل افغانستان په توګه ورته ګوري، بیا د راسي میدان ته غیر لغه نه فکر کوم چې دا ناکامه دي. سیلاب صاحب، ایران وایي چې دوی هڅې پیل کړي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وساطت وکړي. فکر کوئ چې ایران یو ښه کوربه ده د دې خبرو لپاره؟ دا د سولې خبرې کې چې د هر درس څخه وسي د منځګړیتوب چې وسي دا د ګاونډیانو په ګټه باندې دی. ایران په دې باندې پوهېږي چې په پاکستان او د افغانستان وضعیت نور هم سره خراب سي نو دا د اور لمبه زما تر لمنې پورې هم رارسېږي او زه هم پکښې بې ثباته کېږم. جنګ د هیچا په ګټه باندې نه دی. خو ولې دلته د پاکستان دا خبره چې د ایرانوونکې ده چې دا د ضمانت خبره دوی کوي چې د افغانستان باید ضمانت وکړي. تجاوز ته زما پر خاورو باندې کوي، ضمانت زما څخه غواړي. حریم زما نقضه یې، ضمانت زما څخه غواړي. زما د ولس د وینو او غوښت څخه دي 45 کاله ځان تغذیه کړی دي، د مظلوم ولس څخه دي 45 کاله د وینو او غوښت څخه ځان تغذیه کړی دي، ضمانت زما څخه غواړي. زما تجاران دي ورشکسته کړي دي، ضمانت زما څخه غواړي. هر کال زما د میوجاتو پر وخت باندې د وچې ولندې میوې د صادراتو پر وخت باندې پر ذکر شي راته تړي، ضمانت زما څخه غواړي. او د افغانانو په مابینځ کې کوشش کوي چې ډلې و ټپلې پیدا کړي او خپل په مابینځ کې سره واچي، ضمانت زما څخه غواړي. دا خو ماشومانه خبرې دي. اوس خو د پخوا وخت نه دی، 21مه پیړۍ ده، هر څوک په سیاست باندې پوهېږي. په وله زه د داسې کسانو سره چې په دا غرو کې ګرځم د هغه سره زه کښېنم، هغه ولاکه دومره ماشومانه خبرې کوي لکه دا دوی چې د کوي، دوی په ویلو نه شرمېږي، په وله موږ یې په اورېدلو باندې شرمېږو. د شاعر خبره ده چې زموږ کښتۍ یې ډوبوله خپل دریاب یې توفاني سو. د دوی اوس خپل دریاب خپله توفاني سوی دی. دوی خپل هم نه پوهېږي چې څه ووایي. دوی خپل هم دوی اوس ذهني توازن یې پر کار نه دی. دا د اقتصادي بحرانونو دا دومره شرمېدلی نوم چې دوی په نړیوال دغه کې میزو کې دوی لري، دا د دوی بدنامي دا خوا څخه او نوم یې هم 16 ټیره نسي وړلی چې هغه اټومي سلایو دا د لري. نو دې ټولو شان ته اوس دوی اریان پاته دي چې دوی اوس څه وکړي. په دغه د دوی په میدانو کې انفجارونه ورته وسوله، په عدالتو کې انفجارونه ورته وسوله. اوس دوی غواړي چې دغه خپل د پوځ د پوځیان یې د پوځ څخه ځینې تښتي پولیسان یې دغه پرېښولې، وظیفې پرېښولو. اوس دوی ځان ته د یو وړو پزه جوړوي. ایریان دي چې دغه د خپل بام واوره د چا پر بام باندې ورغورځي او دغه ملامتیا پر چا باندې دوی ورغورځي. تاسو ولیدله دغه د افغانستان او د پاکستان موضوع چې پیښه سوله، هغه څوک چې د طالبانو سرسخته سیاسي مخالف او یا هم د امارت اسلامي سیاسي مخالف او هم په دغه موضوع کې د پاکستان وخت د افغانستان موضوع چې راغله، وخت چې د مور د ابرو د عزت خبر راغله، وخت چې د مور د پوړنې خبر راغله، وخت چې د مور د دفاع خبر راغله، د جنت وطن خبر راغله. تاسو وګورئ په ډیره نره باندې د خپل وطن د دفاع غږ پورته کوي او مخالفتون ویل چې امارت اسلامي زه به ستا سره سیاسي مخالفت ولرم، لیکن خپل ځان ته تاریخي بدنامي نه پرېږدم چې نن مې د مور څخه د دفاع ورځ ده او زه دې ستا وڅنګ ته ورته ونه ډېرېږم. دغه د افغانانو اتحاد او اتفاق یو ډېره درنه څپېړه د پاکستان پر د حکومت پر مخ باندې د دوی د سیاسینو پر مخ باندې ووهله. او بل دوی خپل په مابینځ کې هم تاسو وګورئ ډېر غټ مشکلات په دغه حزبونه ډېر غټ مشکلات خپل په مابینځ کې لري او نسبت تر موږ دوی خپل په مابینځ کې ډېر دغه لري، ډېرې ستونزې لري. اوس افغانستان هغه وخت نه دی.
ارشیفز کې ستاسو سره پرتې څو مرکې موږ پر دغه موضوع باندې لرو چې زموږ دغه باندې به ډیمریچ راتلی او تجارانو به چغې و نارې وهلې حتی دومره ډیمریچ به راغلی و چې هغه مواد در اخیستي وه 2 برابره به د هغه دغه تاجر ته تاوان 2 برابره به تاوان رسېدل. لیکن نن چې د ابرو د عزت خبره سوله، نن چې د افغانستان د وقار او د تاریخ څخه د دفاع خبره سوله، نن چې د مور څخه د دفاع خبره سوله، بیا تاسو وګورئ هغه ټوله با عزته قهرمان تجاران تر خپل ټوله توانونو تیر سوله راغله د خپل مور د دفاع دپاره یې غږ پورته کړي چې پروا نه کړي دا پیسې دې ولاړې سي، خدای را کړي وي خدای واخیستې، بیا خدای پاک راکړي. لیکن که زما ابرو عزت ما درلودی زه به د پیسو که مې ابرو عزت نه درلودی بیا به وطن مې نه درلودی بیا به نو نن افغانستان هغه د پخوا افغانستان نه دی. پاکستان ته تر ټولو منطقي خبره دا ده، د هوښیارۍ خبره دا ده چې د افغانستان سره د یو امتا په حیث باندې د یو حکومت په حیث باندې ورسره کښېني او منطقي خبرې مستند و اسنادو پر اساس باندې پر میز باندې او خپل مشکل حل کړي. کور جواد درنو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. تودې خبرې خپرونه دوام لري. جانبدار صاحب ایراني چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او پاکستان د کشالۍ د حل لپاره یوه سیمه ییزه ناسته جوړوي. فکر کوئ څوک په پکې دخیل وي؟ محمدي صاحب زما عرض خو دا ده چې د ایران دریځ د جوړې او د سولې او د مذاکراتو دپاره په دغه حد کې چې ویل سوي دا خو د استقبال وړ ده، ځکه موږ ګاونډیان یو، موږ خپله جغرافیه خپل ګاونډیان او د سیمې د هیوادو سره اړیکې چې دي دې ته په تناسب د سمندر د پورې غاړې هیوادو باید هم لومړیتوب قایل اوسو. او د ما عرض دا ده چې د اسلامي همکاریو د کنفرانس یا د دغه سازمان غړي هیوادونه په دې کې باید پیشقدم سوي وي او باید اشتراک او ګډون پکې وکړي، ځکه دلته د موږ د عقیدې اشتراکات یعنی د مشرتوب دوی اخیستی وی؟ که مشرتوب ونه وایو هغه تسهیلات فراهم کړي وی او اسانتیا یې برابره کړې وی او هغه خو که د غیر مستقیم مذاکراتو هغه طرز د کار بیل ده او د مستقیمو خبرو جدا فرق کوي سره. مګر ښه خبره ده چې په سیمه کې داسې یوه همغږي یا یو غوي همګرایي رامنځته سي چې بیا راتلونکي ته دا د نورو هیوادو د اړیکو د سمون دپاره هم یو نمونه د مثال وګرځي. خو لکه مخکې مې چې درته عرض وکاوه زه د پاکستان په هیاتو د دوی په خصوصا وروسته د دغه 20م ترمیم نه چې دوی په اساسي قانون کې کړی چې واک ډیر نظامیانو ته راجع سوی یا ورسپارل سوی، نو نور هم په پاکستان کې هغه جنرال واکي ده او ملکی حکومتونه او سیاسي هغه نهادونه او بنسټونه هغه ډیر د پام وړ او د اهمیت وړ نه دي. بنابراین څه چې کوي د دوی نظامیان کوي او د دوی نظامیان ډیر هم په دغه ډیپلوماتیکو نزاکتونو باندې یا واقف نه دي یا د دې ممارست نه ده کړی. دوی فقط هماغه بالمثل رویې په نتیجه کې کیدی سي چې په ځای کښېنول سي. ولې د ایران ابتکار دا باید دوی خپله کوشش وکړي چې په دې ته د چین هیواد ته او د روسیې هیواد ته هم بلنه ورکړي چې تر څو پورې دغه مذاکرات نتایج داسې راوځي چې بیا هر ورځ د نقص خبره نه وي، بیا هر ورځ د ټیټو پرکو جنګو مشکل رامنځته نه سي. نو یو بنسټیز اقدامات په ډیپلوماتیکه عرصه کې پکار دي او همداشان پاکستان باید د خپلو کړنو په اړه باندې بیا کتنه وکړي، ځکه په دغه ټول د تاریخ کې دوی چې څه کړي یا کوم دریځونه یې د ګاونډیو په اړه باندې لرلي دي د هغو عواقب دوی ته هم ډېر خطرناک و. ځینې هیوادونه به ممکن غواړي چې بیا پنجاب استعمال کا چې په دې سیمه کې د چین پروژې سبوتاژ سي او په ضمن کې د روسیې سره همدا ډول او بهانه د افغانانو په اړه باندې رامنځته سي او ګویا چې افغانستان کې
دلته ځینې داسې ډلې دي چې هغه در حاله چې اسلامي امارت په مکرره توګه دا ټولو ګاونډیو ته او نړۍ ته دا اطمینان ورکړی چې د موږ له خاورې د هیچا په چارو کې مداخله ونیسي، د موږ له خاورې به په هیچا باندې تعرض ونیسي او په عمل کې ثابته کړي. یوه ښېګڼه چې د موږ په طلباء کرامو کې ده، محمدي صاحب هغه دوی ډېر حوصلهمند خلک دي. کله چې یوه ژمنه وکوله په هغه ژمنه دوی ولاړ خلک دي او دا د افغانانو د زړه د مکنوناتو دریځ دی. په ټول د تاریخ کې موږ که هر دښمن مات کړی، لیکن د هغو سره هم د سپکاوي برخورد نه ده کړی. هغوی نه هم دا غوښتي چې تاسو زموږ په هېواد، زموږ په خاوره، زموږ په ملي ګټو باندې تعرض مه کوئ. تاسو نه خو اضافه شی موږ توقع نه کوو. نو پاکستان چې په پردیو مځکو جوړ شوی دی، خصوصا د پنجاب دریځونه، د دې لپاره بالمثله رویه پکار ده او د ایران دغه نوښت دا د استقبال وړ کور ده. مننه. مومند صاحب، د پاکستان د پوځ اوسنۍ رهبري کې د دې څومره شتونتیا وینئ چې بیا چې حیات راځي له یو بلې اجنډا سره به راځي؟ اوس دا چې واک هم په پاکستان کې په اساسي قانون کې د پوځیانو زیات شوی دی. بالکل ټول ستونزه مشکل چې جوړ کړی ده په پاکستان کې او په سیمه کې هغه پوځ ده. پوځ د دې لپاره چې د پوځ تر شا قدرتونه دي او پوځ همیش د یو ټیکهدار په توګه دوی وظیفه ترسره کړې ده. هر هغه څه چې ورته ویل کېږي دوی ترسره کوي. که چېرته واقعا دوی مستقله وي، زما نظر خو دا ده شاید په دې خبرو اترو کې دوی بیا غور وکړي او هغه رقم چې په غرور سره راغلي ول او ماشومانه برخورد یې وکړه په هغه شکل به نه وي. او که چېرته بیا ورته فرمایشونه ورکړل شوي او تر شا دوی وي، بیا د دوی مجبوریتونه دي، ځکه دوی مجبوره دي چې هغه کومه ټیکه چې اخیستې ده، قرارداد یې اخیستی ده، تړون لاسلیک شوی، هغه به بیا همدغه ترسره کوي او ځینې بهانې به جوړوي. ځکه محمدي صاحب دغه په سیمه کې هیوادونه که وګوري، لکه موږ افغانستان یو لوی تاریخ لري. افغانستان نه ستان چیسته کې افغان یو ملت یو، ازبکستان ازبک، تاجکستان تاجک، هر یو ملتی هویت لري. پاکستان ملتی هویت نه لري. پاکستان چې ستان نیسته کې پاک یعنی څه معنا؟ یعنی یو ملت چې هویت ونه لري، هغوی هیڅکله وخت نشي کولی چې مستقله او آزاده او بالاخره پریکړې ونیسي. د همدې لپاره دا چې رامنځته شوی ده یو سرطاني غده ده په سیمه کې. نن چې ایران خبرو اترو ته کینی، ایران د دې لپاره نه کوي چې ما افغانستان او پاکستان سره سلا کړي. ایران د خپل ناحیې نه چې هغه پوهیږي چې زه متضرره کیږم او هغه په دې پوهیږي چې کومې ډلې دلته ملاتړ ترې کیږي او بالاخره دا به ماته سرخوږی جوړ سي، هغه د ځان د ګټو لپاره ما ته منځګړیتوب کوي. که چین هم دی، چین دلته خطرات ګوري، ستونزې ګوري په سیمه کې او په پاکستان کې ګوري چې هغه زما د غټو پروژو لپاره غټ خطر ده. ځکه چین سره موږ او تاسو ډېر غټ اقتصادي ځینې پروژې لرو چې هغه د یورانیم او لیتیم حتی په آینده کې راتلونکي کې د دوی د واخان لاره ده، نورې لارې دي. د دې لپاره دوی احساس د خطر کوي چې را مخکې کیږي له پاکستان نه. زه دا وایم که پاکستانیان واقعا غواړي چې خبرې اترې وکړي، د یو مستقل هیواد په توګه افغانانو سره د خبرې وکړي، نه یو ضعیفه هیواد چې موږ او تاسې په دا 50 کالو کې دفاعي حالت کې ولو. موږ او تاسې همیش ګوري افغانانو تاریخ وګورئ، یو مردانګي لري، هیڅکله وخت په چا تیری نه ده کړی ده، له ځانه یې دفاع کړې. بیا په دا 50 کالو کې خو موږ یوازې دفاعي حالت کې پاتې شوي یستو. زه دا وایم چې وروسته له دې نه نور افغانستان د خپل سیاست تغییر ورکړی دی. وروسته له دې نه به ځان هم جوړوو، تهاجمي حالت ته به ځو. تهاجمي حالت په دې معنی ده چې چېرته مو ګټه په خطر کې موږ مجبور یو چې هغه په نښه کړو او دا حالت باید تغییر ورکړو. که تغییر ورنه کړو، یوازې دفاعي حالت کې اوسو، په دې مطمئنه اوسئ چې پاکستان هېڅکله وخت د خپل غوښتنو له خپل اهدافو نه راګرځي. ځکه پاکستان هدف او عمق د استراتیژیک د په افغانستان کې څه هغه نه هېڅکله وخت نه تېرېږي. چې هر څومره ته ورسره خبرو ته کښېنې، زاره یې ورته وکړې، زموږ ولسمشران تر پوځ دفتره پورې یې ملاړل، خو نتیجه یې صفر وه، نتیجه یې منفي وه. اوس وخت لپاره زموږ او تاسو بهترینه سیاست ده، یعنې بهترینه استازیتوب وشو. د افغانان چې نن سره راټول سول، حتی مخالفین راټول سول، غږ یې وکړه چې موږ له دې دایې نه دفاع کوو. هغوی ولې د عملا ولیدل چې د افغانستان له ګټو نه څنګه دفاع وشوله او په نره سره دفاع وشوه، هم په جګړه کې هم په سیاست کې ټولو دفاع ترې وکړه. بله مسله، زه یو موضوع بل هم شریکوم، اسلامي امارت نه غواړم چې دا ځل یو بل ضمانت هم واخلي پاکستان نه. موږ او تاسو په دومره وخت کې په دا 4 کالو کې هېڅکله وخت بلوچانو ته یا مثلا TTP یا نورو ته موږ دلته جلسې نه دي نیولي په کابل کې.
خو دوی د افغانستان مخالفینو ته جلسې نیسي هلته دا د ښکاره تیری ده. وروسته له دې نه باید هیڅ یو مخالف د حکومت د افغانستان باید په اسلام آباد کې ورته جلسې ونه نیول شي په دې بهانه چې دا د بشر حقوقو لپاره هم نیولي، د ښځو حقوقو لپاره هم نیولي. دا هیڅ مسله نه ده. ته د افغانستان ښېګڼه غواړې، د افغانستان پرمختګ غواړې، د افغانستان ثبات غواړې، نو رامخکې شه خبرو کې ولې مداخلې کوي؟ دا د دې معنا ده چې هغوی یو بهانه یو مشروعیت دی، مخالفینو هلته جلسې نیول کېږي. دا رغنده مداخله ده د افغانستان په چارو کې چې ته هلته ورته جلسې نیول کېږي. دا هم باید ضمانت ترې واخیستي. یعنې دا ځل زموږ لاس بر دی پې هر ډول چې موږ وغواړو موږ ترې ضمانت غوښتی سو، خو دوی هېڅ یو ضمانت موږ نه نشي اخیستی. یوازې دومره کولی شو چې ورته ووایو چې د افغانستان خاوره د هېڅ چا پر ضد نه کارول کېږي. که تاسو وایئ چې کارول کېږي خو عملا مخکې کوي، اسناد مخکې کوي، سند مخکې کوي. ملګري ملتونو سازمان کې تاسو یې استازی لرئ، په نورو سیمه ییزو سازمانونو کې تاسو یې استازی لرئ. که چېرته ستاسو دا برحقوله اوس به یې فغانو چیغې اسمان ته ختلې وي، خو دوی په دې پوهېږي خپل ګریوان ته یې سر ټیټ کړی ده چې موږ ګرم یاستو او موږ هېڅ هم لاس کې نه لرو. د همدې لپاره ځینې بهانې لټوي. یو ځل وایي چې جګړه کوو، بل ځل وایي چې بیا خبرو اترو ته کینو. دا په دې معنا ده چې دوی سره سیمه شوي دي، دوی سره کومه استراتیژي نشته، دوی سره کوم پالیسي نشته چې دوی رامخکې سي، دوی سره کوم پلان نشته چې رامخکې سي. د همدې لپاره هر ځای ته لاس اچوي، خو هغه لاس ناکامه ده اوس وخت لپاره. او انشاءالله د افغانستان اوس لکه مخکې چې ما ویلې په هره برخه کې موږ او تاسو برلاسي یاستو او باید همداسې برلاسي مخکې لاړ سو او ټول افغانان باید په یو اتفاق سره باید د خپل دښمن هم وپېژني او د افغانستان پرمختګ حل لارو کې بیا درته راځمه. سیلاب صاحب، پاکستان له افغانستان څخه د ضمانتونو غوښتنه کړې ده، دوی خپل کوم ضمانتونه ورکولی شي؟ داسې ورته وګورئ، افغانستان داسې یو هېواد دی چې 45 کاله په دغه اور په لمبو کې سوځېدلی دی. هغه د دغه کونډو یتیمو، د مکتب د کونډو یتیمانو، د مکتب د خرابېدو، د لارې د خرابېدو، د مالي و ځاني تاوانونو ټوله په خپلو سترګو لیدلي. نور چې کیسې کوي موږ خپل په سترګو باندې ټول لیدلي. یو چا چې خپله درد لیدلی هغه هېڅ وخت د بل هېواد یا د یو بل مسلمان د درد سبب کېدلی نسي. یو شی دی چې جغرافیه نه موږ تغییرولی سو، جغرافیه نه دوی تغییرولی سي. د پاکستان که یو ښه لیډرشپ درلودلی، یو ښه رهبري یې درلودلی، وخت چې دوی پوه سوله چې افغانستان اوس یو مضبوط حکومت لري او داسې یو حکومت لري چې د ولس ملاتړ هم تر شا ورته ولاړ دی د پاکستان په مقابل کې، نو د دوی دپاره تر ټولو هوښیاره خبره دا وه چې د خبرو پر میز باندې احساساتي خبرې، د کبر و غرور خبرې او خپل اټومي سلاو ته د کتلو خبرې او یا هم هغه افغانستان خبرې نه کولای چې دوی به دروازه وتړله، د فرضي کښ چې به وتړلې زموږ به چیغې اسمان ته پورته کېدلې، په ملل متحد کې به موږ غږ راکوئ. اوس تر ټولو ډېر نقصان دوی کوي. پر اسیا میانه باندې لارې باندې د لارنونه د دوی په پښتونخوا کې لارنونه وسوله، په پنجاب کې دا اوس ګوره د پنجاب دوی په یو بخش کې متضرره نه دي، په ټولو بخش د انډیا سره د دوی مشکل لري، د چین سره مشکل لري. په پنجاب کې سیلابونه راغلله، هغه ټوله پنجاب یې ورته دغه کې ورته ویویه. دغه نور خو مې یاد کړله چې په دغه ځای کې نور هم دوی مصروفه دي. د دوی دپاره منطقي و دا خبره دا وه چې دوی موږ ته ضمانت راکړی و چې نور به د پاکستان څخه تخریبي دغه نه کېږي، عملیات نه کېږي، نور به موږ د افغانستان د خاورې او د ولس دښمنانو ته دلته ځای نه ورکوو، نور به د افغانستان حریم د پاکستان د طرفه څخه نه نقض کېږي، نور به پر افغانستان باندې د پاکستان څخه تجاوز نه کېږي، نور به د افغان په نامه باندې یو څوک نه ځورول کېږي، نور به د شناخت کارتو د دې په نامه باندې یو څوک نه ځورول کېږي، نور چې افغانان د هغه ځای څخه راایستل کېږي په اجباري توګه باندې او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف د هغو څخه به د کور سامان نه راګرځول کېږي، د هغو پیسې به نه اخیستل کېږي، هغو ته به درد و بې عزتي نه دغه کېږي. ډېر افغان کډوال چې د کلونو څخه وروسته خپل خاورې ته راځي، جنت وطن ته راځي، هغه دا کیسې چې کوي، یعنې اسرائیلو پر فلسطین باندې دومره ظلم نه دی کړی لکه دغه پاکستانیانو چې پر افغانانو باندې دومره ظلم کړی. هغه څومره عمر چې پر هغه ځای باندې چې دوی دا دعوا کوي چې موږ میلمه پالنه کړې وه، هغه ټوله میلمه پالنه یې پر تر خپل سوال راندې راوړسه او هغه خپل اصلي دغه چهره و افغانانو ته او نړیوالو ته اوس ورته معلوم کړله. افغانان نه پر چا باندې تجاوز کړی دی، نه
نه هغه درد چې دوی لري بل ته یې ورکوي په ټول عمر کې او دا په وارو واړو باندې په نړیوالو میزونو باندې هم ویلي دي او د افغانستان د اسلامي امارات د ویان د خولې څخه هم اطمینان ورکول سوی او ایحت هم ورته ویله چې زموږ د خوا څخه تاسې بېغمه اوسئ. ښه نو اوس چې موږ تاسې ته دا درته غواړي په نړیوالو میزونو باندې موږ دا بحث کوو نو تضمین ته څه ضرورت وي؟ اوس خو خبره دا ده چې تضمین ته ماته باید راکړي. دغه کړنې خو چې ته کوې دا هم د همسایه‌ګلوۍ خلاف دی. دوی باید راکړي، موږ ته دوی باید راکړي. دا کړنې چې دوی کوي دا د انسانیت، د اسلامیت، د بشر دوستۍ، د ښه همسایه‌ګلوۍ، د نړیوالو قوانینو د دې ټولو خلاف دي. دا کوم کړنې چې دوی د افغانانو سره لري، کم نظري چې دوی افغانانو ته ورته دغه کوي، دوی دې پلا دوی دې دا اشتباه نه کوي. زه دوی ته یو مشوره ورکوم، دوی دې زموږ تاریخ ته په کتلو باندې یو پلا دوی وګوري، بیا هغه هم دوی ته افغانان ماسې صرف یو بانه غواړي. نو په داسې یو حالت کې چې ټول افغانان هم ورته خشمېدلي دي، ټول افغانان هم ورته په درد کې، د دوی هوښیاري په دې کې ده چې اوس دوی د افغانستان حکومت ته یو نړیوال تضمین ورکړي چې نور به د پاکستان د خوا څخه موږ ته هیڅ خطر نه متوجه. او موږ خو داسې کار نه دی کړی چې اوس دوی موږ څخه تضمین وغواړي یا موږ تضمین ورکول ته ضرورت نه لري. د چی تضمین زه ورکړم؟ کور دی آباد. بیا درته راځم. جانبدار صاحب، دوه ګاونډیان یو، سیلاب صاحب وایي چې اوږده پوله سره لرو او ځمکې هم دغه خپله جغرافیه هم نسو بدلولی، نو څه باید وکړو؟ د سیلاب صاحب منظور د هیوادونو د جغرافیې نه ده، د فرضي کرښې نه منظور نه ده. زه دا درک کوم. دا فرضي کرښه خو انګریزانو تحمیل کړې ده او موږ د پنجاب سره صحیح ده ګاونډیتوب غواړو چې په سوله کې ورسره اوسو، مسالمت آمیز همزیستي ولرو، مګر د افغانستان تاریخي خاورې چې دي هغه هېڅ افغان نشي تېرېدلی. د افغانستان حکومتونه د دې جوګه نه وو چې هغه چاته وبخي او یا په هغه معامله وکړه، ځکه دلته د یو ملت خبره ده. نو پاکستان چې په پردیو ځمکو انګریزانو ایجاد کړی او هغه هدف چې د ایجاد شوی سره د دې نه چې په تاریخي لحاظ هغه هدف اوس منتفي ده. هغه د روسیې په مقابل کې انګریزانو کوشش کاوه چې یو د هند د تجزیې په نتیجه کې یو پورشن یا یو برخه ځان ته وساتي او هغه رقابت اوس له منځه تللی، هغه سیستم نشته چې د کمونیزم د مخنیوي لپاره. نو بنان د ده موجودیت نور منطقي توجیه نه لري. اوس نو دی باید چې بالفعل یعنی موجود ده نړیوال قوانین باید رعایت کړي. یعنی دا لومړنی ګام ده چې که موږ په سیمه کې امن غواړو او دوی یې غواړي، نو راځئ چې قوانینو ته مراجعه وکړو، هغه څه چې حقوق بین الملل وایي هغه دی نه رعایتوي. هلته چې خلکو قیامونه کړي یا بلوچان ولاړ دي، خو یو سړی چې دا خپل هویت ساتي، خپل ازادي غواړي، خپل حقوق غواړي، خپل اسلامیت غواړي، د غلام محمدي شریعت هغه غواړي دا انفاظ، نو اوس په هغه کې د افغان څه تقصیر ده؟ خو هغه عقیده ده. وروره دغه علما دغه مدارس چې په پاکستان کې دي هغوی خو داسې نه ده چې بیخي له دین نه بېخبره وي، خو هغه د نظامیانو تر فشار لاندې دي. هغه وایي زه مسلمان یم، د اسلامي قانون غواړم. د پښتونخوا خلک خو په دغه باندې جګړه ده، ورته وایي چې دلته پاکستان کې فساد ده، اعتیاد ده، قاچاق ده، فحاشي ده، غلامي ده، د پردیو تاثیر ده، د امریکې سیاستونه مخته بیا ته هغه ته د نوبل جایزه پیژنې. زه په دې کې در سره نه یم. هویت مې درنه بیل ده، ژبه مې درنه بیله ده، تاریخ مې درنه بیل ده، ګټې مې درنه بیلې دي، جغرافیایي حدود مې معلوم دي، هغه نه ورسره ځي. او یوه جالبه خبره دا ده چې دوی تقاضا وکوله پنجاب چې د پښتونخوا خلک دې له دوی سره ودرېږي. یعنی معنا د خبرې دا چې هغه له دوی سره نه دي ولاړ. بله خبره جالبه دا ده چې دوی بلوچان او پښتانه یا لر افغانان خپل خلک نه ګڼي او دوی په دې باره کې صحیح دي. بیا دوی چې هغه خپل خلک نه ګڼي، پنجاب چې بلوچ او پښتون خپل خلک نه ګڼي، دا دوی صحیح دي. او اوس نو لازمه دا ده چې ټول لر افغانان او بلوچان په همغږۍ سره په یو واحد قوت د خپل ازادۍ دپاره او د خپل حقوقو دپاره خپله مبارزه ګړندۍ کړي. یو ښه فرصت من سره راغلی محمدي صاحب. مننه. مومند صاحب څه کول پکار دي؟ بالکل لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، اوس خو افغانان که وګوري افغانستان اوس ډېر زیات ضرورت نه لري د خبرو لپاره، ځکه کوم مشکل او ستونزه چې پاکستان ورسره مخامخ دی هغه سره موږ نه یو الحمدلله.
د امنیتي له اړخ نه هم که وګورئ اقتصادي اړخ نه هم وګورئ دوی مجبوره دي ځکه چې امنیت ورځ تر بلې تاسو ګورئ خرابېږي اقتصاد ورځ تر بلې خرابېږي خبرو ته دوی ضرورت لري که خبرو ته دوی ضرورت لري نو وړاندیز دوی د خبرو کوي بیا نو خبرو ته سم په اصولو هغه څه چې په ډیپلوماسۍ کې اصول دي هغه اصولو ته په کتو سره نړیوال حقوقو ته په کتو سره نړیوال کنونسیونو ته په کتو سره بیا خبرو ته د کینی هغه څه چې زما غوښتنې دي او د ده غوښتنې دي هغه بیا په ګډه سره حلیږي او که نه دا دوی وایي چې نه هغه څه چې زه درته وایم هغه کوه لکه په لومړیو پړاو کې بیا دا په دې معنا ده چې دا خوب خیال ده ځکه دا د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دي چې ته څه غواړې هغه به ترسره کیږي ځکه تا غوښتنې غیر منطقي دي داسې غوښتنې نه دي چې هغه کې منطق د سیاست منطق پکې نشته ده چې ته هغه غوښتنې کوې ځکه تا سره منل کیږي نه بل دا چې پاکستانیان یو دا چې خبرو ته کینی بل مسله د کور دننه حل کړي ته د ټي ټي پي په نوم تقریبا ویل کېږي چې 50,000 عملیات تر اوسه پورې کړي په 50,000 عملیاتو کې 80,000 پښتانه یې دوی په شهادت رسولي دي د یو ډلې نوم په بلې ډلې په نوم 80,000 بېګناه شهیدان دې ورکړي دي هلته شهیدان کړي دي پښتانه دې شهیدان کړي اوس هم د وحشت نه کار اخلي وحشت نه کار اخلي هلته باید اصلاحات راسي هلته باید نربخت راسي هلته باید هغه کومې غوښتنې چې د هغوی دي هغوی باید حل کړي یعنې خپل د کور مشکلات او ستونزې هغوی کولی شي چې حل کړي خو د دې لپاره ما مخکې یادونه کړه دوی نه حلوي په پښتونستان کې په پښتون میشتو سیمو کې دوی نور هم ستونزې راولړوي چې پرمختګ نه پاتې شي مکتب ونه لري کلینیک ونه لري پوهنتون ونه لري هېڅ هم ونه لري ځکه دوی په دې پوهېږي دوی احساس د مالکیت نه کوي د هغې د خاورې په دې هم حقوقي اړخ نه په دې پوهېږي هم سیاسي اړخ نه په دې پوهېږي پنجاب کې مثلا کراچۍ کې لاهور کې اسلام آباد کې تاسې هلته وګورئ پرمختګونه راسي د پښتون میشتو سیمو کې پرمختګونه وګورئ دلته دوی همدلته جګړې کې ساتي همداسې ځپل باید ځپلي وساتي تر څو چې دوی سر راپورته نه کړي په آینده کې دوی په سیاست کې برخه وانخلي په آینده کې باید په اقتصادي برخه کې برخه وانخلي په آینده کې دوی د خاورې د خپل د مالکیت احساس ونه کړي دا رقم دوی غواړي چې هغه وځپي یو هدف دا ده بل هدف دا ده چې د سیمې هیوادونو لپاره سرخوږی جوړ کړي ما مخکې یادونه درته وکړه چې هیوادونه په دې سیاستو باندې پوهېږي او بل دا چې اوس دغه سرطاني غده چې دا ریښې ډېرې ځغلولې دي یا دا ده چې ورکېږي یا دا ده چې د سیمې هیوادونه هم ځان سره تباه کوي مننه سیلاب صاحب څه کول پکار دي تاسو وګورئ محمدي صاحب یو پر د موضوعاتو حل دی پر د دوو هیوادونو په منځ کې یو هدایت ورکول دی ګوره دا دوه په خپلو کې فرق سره لري که ته غواړې چې رښتینی واوسېږې او ته غواړې چې خپل د هیواد مشکلات دې حل کړې نو ته زما څخه د کومک غوښتنه هم کوې او بیا ماته هدایت هم راکوې دلته بیا که خبره د زور سولو بیا خبره زور ته سره رسېږي دوی په خپلو خبرو کې رښتیني نه دي دوی دغه نه کوي دوی د کبر و غرور څخه ډک خلک دي او دغه کبر و غرور دی چې دوی ورځ په ورځ باندې انزوا ته وړې ده تاسو وګورئ تقریبا 15 کاله مخکې یا 18 کاله مخکې هندوستان او پاکستان همدومره فقط فرق سره درلودی ډېر کم فرق سره درلودی لیکن د 18 کاله په تېرېدلو باندې ته اوس انډیا ته وګوره چې کوم ځای ته رسېدلې ده او ته اوس دوی ته وګوره دا د دوی دغه غلط سیاست وي دا د دوی د کبر غرور سیاست د دوی غلط سیاست او د دغه مظلومانو نسل کشي چې اوس په پاکستان کې روان ده د دغو عهده د دوی انزوا ته اوس بیولي دي او دوی پر دغه باندې پر دغه غلطو پالیسۍ باندې اوس هم روان دي دوی ته اوس هم یو ښه ډېر ښایسته چانس ده د خبرو د دوی هوښیارتوب دا وي چې دغه د نړیوالو اصولو پر اساس باندې دوی چې په هر ځای کې که په استانبول کې که په ایران کې که په روسیه کې منځګړي هلته ناستې اوس تاسو وګورئ هغه بیانیې چې د استانبول څخه خپرې سولې هغه وایي موږ هم د سیاریان پاتې یو چې یو ملک دا رقم غیر منطقي غوښتنې وکړي د یو بل ملک څخه یعنې هغو ته هم دغه درېیمګړي ته منځګړي ته هم د دوی غوښتنې غیر منطقي او غیر اصولي او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف معلومېدلې دوی ته هوښیاري دا ده چې هر څه ژر د افغانستان د حکومت سره د نړیوالو قوانینو پر اساس باندې د افغانستان تاریخ ته د افغانستان غویر ولس ته او د قهرمان ولس او د دوی کارکردګۍ ته په کتلو باندې د دوی سره د دوی په سویه باندې خبرې وکړي او د دغه هدایتو د دې وخت نور اوس تېر سوی دی چې زه دا درڅخه غواړم زه دا درڅخه غواړم اوس د دې وخت دا دی چې دوی خپل پر تیرو اشتباهاتو باندې هغه تصحیح کړي تیر اشتباهات نور تکرار نه کړي او خپل ځان د دغه بدنامۍ او د دغه کرکې څخه چې د دغو افغانانو
ورځ په ورځ د افغانانو کرکې دغه کوي. باغدار ستا څخه کرکه لري، زمیندار ستا څخه کرکه لري، معلم ستا څخه، انجینر او ډاکټر ستا څخه کرکه لري، ډریور ستا څخه کرکه لري، مریض ستا څخه کرکه لري، تجار ستا څخه کرکه، یعنې هر یوه ته چې ستا وس رسېدلی دی یو درد یې ورسولی دی. هغه څوک چې د اسلام په نامه باندې کنې اوس پاکستان هم د اسلامیت دعوه کوي او د یو اسلامي ګاونډي په حیث باندې هغه نوم خو اسلامي دی. هیڅوک تاسو وګورئ په دا کرکټ کې د پاکستان او د انډیا میچ وي، تاسو وګورئ په 100 کې 99.99 د انډیا طرفداري او انډیا ته دعاوې کوي. دا په دې خاطر باندې چې پاکستان افغانانو ته چې وس یې رسېدلی دی، درد یې ورکړی دی او هغه د درد نتیجه ده چې دومره نفرتونه یې ده. نو د دوی لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې د نړیوالو اصولو، قوانینو او ډیالوګ پر اساس باندې پر یو اصولو باندې سر کښېني او خپل منطقي غوښتنې مستند وړاندې کړي، د هوایي خبرو څخه تېر سي. دوی فکر کوئ دې ته رسېدلي دي اوس؟ دوی مجبوره دي جز چاره نه لري، بله لاره دوی ته ورپاته نه ده. دا اوس تاسې په هر 24 ساعته کې وګورئ دوی دومره اقتصادي د ده موټر ولاړ دی، د ده کارخانې په ټپه باندې ودرېدلې، د ده میوجات و افغانستان و آسیایي هېوادونو ته نه ځي، دغه سمیټ پاته دی، یعنې دی چلیږي په افغانستان کور دی آباد. دی د خپل مجبوریت څخه د اقتصادي ورشکستیا څخه او نور د انزوای کېدو او نور د پاکستان د له منځه دی مجبوره دی چې نور په رښتینې توګه باندې میز ته کښېني. مننه. د بحث درنو ګډونوال له تاسو ټولو یوه نړۍ مننه. کورم آباد چې زموږ بلنه مو منله. درنو لیدونکو له تاسو خپل ټولو همکارانو په مننې زموږ د نن شپې تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسېدې. تر بیا د خدای په امان.